د دې بل نقصان مؤمنانو د زنا کولو هغه دا دی چې نقض بیعت محمد صلی الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم سره هغه بیعت ماتول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره په دې باندې بیعت کړی دی او دغه بیعت زما او ستا بیعت هم دی څوک چې مسلمان وي او محمد صلی الله علیه وسلم خپل نبی او پیغمبر مني. حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کی راضی ما رواه الحيثمي والطبراني ورجاله ثقات وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي چې اوباعکم زه تاسو سره بیعت کوم په یو څو خبرو باندې. اولنۍ خبره دا و چې تاسو به شرک بالله نه کوئ، مؤمن به شریک د الله سره نه ګرځئ. دویم بیعت رانه په دې باندې واغسته چې قتل النفس به نه کوئ، او دریم بیعت دا و چې ولا تزنوا زناونه به نه کوئ. دا د محمد صلی الله علیه وسلم بیعت دی، زمونږ د اجدادو او نیکونو نه صحابو نه اغستی دی او دا بیعت زما او ستا سره اوس هم باقي دی. که یو سړی دی ګناه او دی معصیت ته نږدېکت وکړي، دی انسان د محمد صلی الله علیه وسلم بیعت مات. کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخلاق حسنه باندې کړی دی، کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اعمالو باندې شوی دی، دی دغه بیعت ته نقصان ورسوه او ضرر یې ورسوه. باید چې مؤمن د دې خبرې ډېر لحاظ وکړي او ډېر ساتنه یې وکړي.